زمونږ چې کوم سټانډرډ دی نو هغه هم تاسو سره زه شیر کوم. هغه دا دی چې تاسو وایي ډیولپمنټ، نو کله کله ډیولپمنټ بغیر فریم ورک هم وي. تاسو به کتلی وي فریم ورک په اداره کې نه وي او ډېرې ښه ادارې جوړې شوي وي، خو چې د 50 یا 80 یا 40 کاله پس هغه راوغورځېږي، خو ان د سپاټ به تا ته ډیولپمنټ ښکاري. پروګرسیو الیبوریشن څه ته وایي؟ پروګرسیو الیبوریشن دی ته وایي لکه اوس یو سکول ډېر ښه ډیولپ دی، ریاض الدین بھائی تاسو ډیولپمنټ یو سکول ډېر ښه ډیولپ دی، خو که دغه سکول دویم سکول جوړ کړه بیا ډاون شي، بیا ډیولپمنټ زیرو شي، نو فریم ورک نشته دی، نو مطلب دا چې لږ څیز کنټرول کولی شي ډېر نه شي کنټرول کولی. دویمه خبره، یو سړی یو دکان دی چې دویم ته شي یا دویم ته خرابېږي، وي یاره دکان ته پخپله کښېنې پخپله وي داسې نه کامیابېږي. او دراز ډاټ کام وګوره دغه هم یو دکان دی که نه، او ته پخپله ناست دی، خو په چاینا کې ناست دی. او دراز دلته پاکستان کې خو ټیک ټاک چلیږي، نو هغه هم دراز دی. دراز په پښتو کې تاسو پېژنئ، خو هغه په چاینا کې ناست دی او دکان یې ښه چلیږي، نو هغه سره فریم ورک دی او ما نه یو اټې نه کنټرول کېږي، که زه ترې اخوازم نو غلطې شېږي، یو وړوکي ماشوم ما نه پیسې وخي، سودا مې خرابېږي، ځکه چې فریم ورک نشته دی. نوم به نه اخلم، خو په 400 کې ډېر غټ غټ دکانداران دي، خو هغې ته یو لږ د دوکانه اخوا کا چې دوکان یې څه حل جوړېږي. ډیولپ دی، دیټ از ناټ ا ډیولپمنټ. دا په هغه باندې ولاړ چې هغه مړ شي بیا هغه زوی راپاسې دوکانونه دوه کړي. او چې کله فریم ورک وي نو پلار لا ژوندي وي چې دوکانونه څلور شي، چې زامن راشي دوکانونه لس شي، زیاتېږي، کمپني کېږي. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.